Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Someone Learn English Academy. I am Sadakat. In this lesson, I am going to teach you a lesson which is related to vocabulary. Many students ask me that how we can learn new words in English language. Some of them are claim that we learn English word and after a few days we have forgotten everything. But what are the rules in dictionary for learning new vocabulary? There are some 4 rules which are written by native speaker. The first one is meaning. When you want to learn new words, you are supposed to learn the meaning of new words. The second one is spelling. Spelling also important for learning new words. The third one is pronunciation. English language, which is borrowed for many languages, English pronunciation is a little bit difficult than any other languages. The fourth one is grammar. Grammar also important in these rules. When you are going to learn new words according to the part of speech, you should remember that there's noun or adjective, noun, and which kinds of word is that. نننی درس دی زموږ د وکیبلري اړوند دی چې هغه اکثره زده کوونکي زموږ څخه دا پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو چې موږ په انګلیسي ژبه کې نوي لغاتونه زده کړو او دا هم شکایت هم کوي چې موږ لغات زده کړي او د څو ورځو څو وخت وروسته بیا موږ هېرېږي نو هغې دپاره اصولي لاره چې دی هغه کومه ده نو دغه طریقه چې دی یو منل شوې طریقه ده چې هغه داسې ده اول دا چې کله موږ د یو نوي لغات سره مخامخ شو موږ د هغې دپاره باید معنا زده کړو معنا دویم چې دی د هغه دپاره سپیلینګ دی سپیلینګ زده کول چې سپیلینګ باید ځان سره څو وارې ولیکو تر څو سپیلینګ زموږ د دې زده شي نو اوس ما لیکلي بوک چې دی دا دپاره سپیلینګ لیکل شوی دی معنا یې د کتاب دریم چې دی پروننسیشن دا دپاره تلفظ دی د انګلیسي تلفظ چې دی هغه نسبت نور ژبو ته لږ سخت دی ځکه چې انګلیسي ژبه چې ده د ډېرو ژبو څخه مشتق شوې راښکته شوې ده نو په دې نسبت باندې تلفظ لږ سخت دی څلورم چې دی دا د دپاره ګرامر دی یعنې هر وخت چې هر یو کلمې هغه به یا د کلام د اجزاو له مخې یا به نومي یا به صفتي یا به ګټور وي نو بوک چې دی کتاب چې دی هغه څنګه دی هغه اسم دی دا چې دی اسم دی نو د نن ورځې لپاره زموږ هم درس په دومره کفایت وکړي نو نور درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته دوستانو تاسې زموږ ټولې تعلیمي ویډیوګانې د یوټیوب او فیسبوک له لارې کتلی شئ